بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله تعالی خپلو بندگانو ته د عدالت، نیکی او خپلوانو سره د ښېګڼې امر کوي. له بې حیایۍ، بدیو او ظلم څخه یې منع کوي. دا آیت شریف د اسلام د سپېڅلي دین د ټولو اصولو او احکامو تر سیوري لاندې د نیکمرغه ژوند یو بشپړ لارښود دی چې انسان ته د فردي او ټولنیز ژوند بنسټیز اصول ورزده کوي. کله چې په یوه ټولنه کې عدل او مساوات پلی شي، حقونه خوندي وي او خلک له یو بل سره د احسان، نیکۍ او مهربانۍ چلند کوي، نو هلته یووالی، سوکالي او ښېرازي رامنځته کیږي. اسلام یوازې د عبادت دین نه دی، بلکې د اخلاقو، ښېګڼې او انساني ارزښتونو بشپړ نظام دی چې د انسان د دنیا او آخرت بریا تضمینوي. مسلمان باید په خپلو کړو وړو کې د انصاف، اخلاص او نیک چلند بیلګه وي. هغه باید د ظلم، دروغو، خیانت او هر ډول بدۍ پر وړاندې ودرېږي، د حق، یووالي او اصلاح پیغام خپور کړي. ځکه د یوې سالمې او پرمختللې اسلامي ټولنې بنسټ د همدغو لوړو ارزښتونو پر ساتنه ولاړ دی. د امت عزت، وقار او ځواک هغه وخت بیرته راژوندی کیدای شي چې مسلمانان د قرآن کریم لارښوونې، د پیغمبر علیه السلام سنت په خپل ژوند کې عملي او د عدالت، ورورولۍ او نیکۍ کلتور پیاوړی کړي. همدا هغه لاره ده چې د امت روښانه راتلونکی او حقیقي بریا تضمینوي.